بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. پنځم فصل د های ضمیر. های ضمیر قانون او قاعده منګو تاسو لوسته وا. منګ ویلو یو د های ضمیر حرکت ده او بل د های ضمیر راخکلو نه راخکل دي. یاد دي درته کنه؟ های ضمیر د هغه ها ده چې د یو کلمې په آخر کې یو چاته د اشارې د پاره څه شي کیږي، منصوبولو د پاره څه کیږي، استعمالیږي. لکه مثلا دا کتاب ده، دا ها د کتاب د کلمې جز نه وي بلکې دا ها د پاره استعمالیږي. دا کتاب چا پورې وتړي چې تعریف هم کړو. های ضمیر مذکر غائب مفرد مذکر غائب د پاره استعمالیږي. یو هغه هم مذکر وي او هغه بیا په میدان کې موجود نه وي. زه چې چا سره خبره کوم زما او د هغې ترمنځ نه وي. لکه وایم کتاب، زه ته وایم چې کتابو هو، خبره خو ده سره کوم، زما او د ترمنځ هغه سړی موجود نه ده. دا کتاب چې د چا ده، نو دا کتاب هغې دپاره منصوبونو په های ضمیر باندې دا د هغه په معنا باندې راځي. هغه کتاب هو د هغه کتاب. صحیح شو؟ دا های ضمیر به دو حرکت لري. بعض ځایونو کې به دا مکسور وي او په بعض ځایونو کې به دا مضموم وي. پیش به لري یا به زیر لري. کله چې پیش درلوده دا پیش به داسې راخکل کېږي لکه واو مده، او که زیر درلوده دا زیر به داسې راخکل کېږي لکه یا مده. دا خو حرکت شو. یعنی های ضمیر زبر نه لري. څه به لري؟ زیر او پیش. میفهمی چی داشته باشه؟ زبر نه، زیر او پیش. ویده استی، بیدار شو. صحیح شو؟ های ضمیر یا به زیر لري او یا به پیش لري. زیر به لکه یا غوندې راکاږو او پیش به لکه واو غوندې راکاږو، البته د مده واو غوندې. صحیح شو؟ دا خو حرکت خو معلوم شو. خو دا راخکل کېږي به اوس چېرته؟ آیا هر ځای کې چې های ضمیر راخکل کېږي؟ نه، هلته یو قانون موجود ده. هر کله چې دغه های ضمیر د دوو متحرکینو حروفو ترمنځ واقع شو نو دغه های ضمیر به څه کېږي؟ راخکل کېږي. یعنی های ضمیر چې کوم ځای کې راغی، د های ضمیر نه مخکینی حرف او د های ضمیر نه وروستنی حرف، یعنی د های ضمیر ما قبل او د های ضمیر ما بعد، دغه دواړه حروف چې متحرک وي دغه های ضمیر به راخکل کېږي. او که چېرته دغه های ضمیر په داسې کې یا مخکینی متحرک وي، وروستنی نه وي، یا وروستنی وي مخکینی نه وي، یعنی یو صورت پکې بدل شوی وي، په دغه صورت کې به های ضمیر بیا نه راخکل کېږي. دا د های ضمیر خلاصه او نچوړ همدا ده. کوم حرکت به لري؟ یا به زیر لري او یا به پیش. کله به راخکل کېږي چې دو متحرکین ترمنځ واقع شي، او که واقع نه شو بیا به نه راخکل کېږي. او استثنایی حالتونه هم پکې موجود و او تاسو مونږ ویلي وو. او را به شو د کتاب عبارت ته، او کتاب عبارت کې به هغې ته اشاره شوې وي. دلته وایي کله چې د های ضمیر نه مخکې کسره یا ساکنه وي. اوس د حرکت خبره کوله که نه، نو دا چې کسره او یا ساکنه وي نو های ضمیر په دغه وخت کې څه شی وي؟ مکسور وي. یعنی موږ ویل چې های ضمیر به زیر لري. نو کله به زیر لري؟ کله چې د های ضمیر نه مخکې یا مکسور حرف راغلی وي او یا ساکنه راغلی وي. نو په دغه وخت کې بیا دا یا چې دی نو څه شی وي؟ دا های ضمیر دا به مکسور وي. او که دغه دواړه خبرې نه وي نو بیا به مضموم وي. یعنی های ضمیر نه مخکې مکسور حرف هم نه و، د های ضمیر نه مخکې یا ساکنه هم نه وه. دغه یا های ضمیر بیا څه شی لري؟ بیا به ضمه لري. او که یا ساکنه موجوده وه او مکسور حرف موجود و بیا به دا های ضمیر مکسور وي. لکه به و الیه. و الیه کې تاسو وګوره
اولنی مثال کې د های ضمیر نه مخکې مکسور حرف ده با مکسور ده نو های ضمیر به هم څه شی وي مکسور وي په دوهم کې و الیه د های ضمیر نه مخکې یا ساکنه ده کله چې یا ساکن د های ضمیر نه مخکې وي دا های ضمیر به څه شی لري مکسور به وي خو په دوو ځایونو کې وي دا مضموم ده یعنی خلاف د دې قانون راغلی وما انسانیه کې وګورئ های ضمیر دلته باید د قانون په اساس مکسور راغلی وی ولې مکسور راغلی وی ځکه د مکسور قانون دلته وایي چې مکسور قانون څه و چې های ضمیر نه مخکې یا ساکنه او یا مکسور دلته یا ساکنه راغلی ده وما انسانیه پکارو ده دا د دغه قانون خلاف او استثنایی قانون ده علیه الله دوهم ځای علیه الله کې بیا هم دا خبره ده ځکه چې های ضمیر نه مخکې یا ساکنه راغله باید های ضمیر مکسور وي خو دلته په دې دوو ځایونو کې څه شی راغلی مضموم راغلی په صورت فتحه کې راغلی ده اولنی په صورت کهف کې وما انسانیو په دوو لفظونو کې به ساکن وي ارجه های ضمیر نه مخکې مکسور حرف راغلی قانون موږ څه ویلي مکسور به وي دلته ساکن راغلی ارجه دا اصل ارجهی پکارو قانون ته په کتو لهذا دا استثنایی حالت ده فالقه دلته هم خبره ده دلته مکسور حرف راغلی باید دا مکسور وی خو دلته چی راغلی ساکن راغلی ګوره دو چې دی نو مکسور په ځای باندې مضموم راغلل او دو د مکسور په ځای باندې ساکن راغلل صحیح شو کله چې ضمیر نه مخکې نه کسره وي او نه یا ساکنه نو بیا خو به مضموم وي که نه قانون خو موږ وویلې لکه لهو کې اوس وګورئ های ضمیر نه مخکې نه مکسور حرف شته او نه یا ساکنه شته نو دا اوس باید مضموم وي که نه مضموم راغلی رسوله کې های ضمیر نه مخکې نه مکسور شته او نه یا ساکنه باید های ضمیر څه شی وي څه شی وي ویښ شی مړه څه وي پرې هغه ویدی وایي مضموم ته لږ مفتوح شه که نه اوس دغسې لږ نیغ کښېنه صحیح شو منهو کې وګورئ های ضمیر دلته باید های ضمیر څه شی وي ولې مضموم وي ځکه نه زیر شته او نه یا ساکنه شته اخاهو دلته های ضمیر باید څه شی وي مضموم وي ولې ځکه د مضموم قانون موافق ده ځکه نه مخکې یا ساکنه شته او نه زیر مکسور حرف شته رأیتموه دا های ضمیر باید څه شی وي مضموم وي ولې نه مکسور حرف شته او نه یا ساکنه شته ویتقه آفرین دا د دې قانون خلاف ده ځکه دلته مکسوره ده او د مکسور دپاره څه پکارو یا مخکې مکسور حرف پکارو یا ساکنه پکارو نشته لهذا دغه د دې قانون څنګه چې مخکې دوه کلمات خلاف راغلي وو دلته دا قانون خلاف راغلی ده صحیح شو دا اوله قاعده وه فاولئک کې به اتقي هو بالکل دا د سره وصل ده کله چې بله خبره کوي کله چې د ها د ضمیر څخه ما قبل او ما بعد اوس خبره د حرکت نه وروسته و د راخلو خبره کوي ما بعد د های ضمیر نه وروسته ما قبل او ما بعد متحرک وي نو د ضمیر حرکت به د اشباع سره لوستل کیږي اشباع یعنی راخلو سره به لوستل کیږي صحیح شو اشباع دا هم راخلو ته وایي صله هم راخلو ته وایي مد هم راخلو ته وایي صحیح شو های ضمیر صله سره ویلی کیږي د هر ځای دپاره خپل څه کلمات دي نو دا اصطلاحات دي دا زده کول پکار دي نه اشباع هم دلته اوس وایي های ضمیر راخکل او نه راخکل قضیه وه او تاسو ته موږ هلته خبره د بل کتاب کې موږ د قصر خبره کړې وه چې کله نه راخکل کېږي یعنې قصر به کېږي
نو قصر خو خپله په مد کې څه شی دی مقدار ده یو اندازه ده خو په صله کې ترک د هغه ته بیا قصر ویلی کېده نو راخل د چې کومه کلمه راغله اشباع دا مختلف کلمات ذکر راغلي چې ستاسو په ذهن کې خلطیت را نشي چې د های ضمیر راخل اشباع دي او نه راخلی قصر دي نو قصر نه مراد ترک د قصر ده ځکه قصر خو پخپله لنډ مد ته ویلی کېږي یو الف اندازه مد ته ویلی کېږي د دې ترک ته ویلی کېږي نو دلته وایي چې هغه های ضمیر خو معلوم شو یا به زیر وي یا به پیش وي راکا کې به کله چې کله ما قبل او ما بعد څه شی وي متحرک وي دا به هلته به اشباع کېږي یعنې دا به څه کېږي بیا راښکل کېږي راښکلو سره به لوستل کېږي یعنې که په ضمیر باندې زومه وي نو د هغې وروسته واو ساکن زاید وي نو که په ضمیر کسره وي نو د هغې نه ما بعد به یا ساکنه زاید وي لکه من ربه والمؤمنون ورسوله احق خو په ځای کې به اشباع نه کېږي دلته به اشباع نه کېږي نو ولې به اشباع نه کېږي چې کوم ځای کې دغه د اشباع قانون نه عملی شوی یعنی د اشباع دپاره قانون وضع شو کله چې های ضمیر راشي او های ضمیر دو متحرکینو ترمنځ واقع شي نو اشباع به کېږي او که واقع نه شو بیا به اشباع نه کېږي البته د دې هغه شته څه ورته وایي استثنایي حالتونه په دې کې هم موجود دي چې هغه موږ تاسو مخکې لوستي وو وان تشکروا یرضه لکم وان تشکروا یرضه لکم یرضه لکم کې یرضه کې د ها څه شی ده ضمیر ده باید څنګه شي راښکل شي ولې د دوو متحرکینو ترمنځ څنګه شوی واقع شوی خو ده که نه خو دا نه راښکل کېږي دا خلاف د دغې قانون ده صحیح حالت ده د دې زمه به په غیر موصوله ویل کېږي او که ما قبل یا ما بعد ساکن وي نو اشباع به نه کېږي لکه منه اوس منه کې وګوره های ضمیر ده خو مخکې د راښکلو قانون پکې نشته ځکه راښکلو قانون کې دا و چې ما قبل و ما بعد متحرک وي دلته ما قبل څه شی ده ساکن ده ويعلمه الكتابه دلته ما بعد ساکن ده ما قبل خو متحرک ده خو ما بعد ساکن ده دغه شان چې دی نو ما قبل او ما بعد چې دی دغه نه دا سم دغه یوه کلمه ده یرضه لکم چې دا د دغه قانون خلاف راغلی فیه مهانه دا د بل قانون خلاف ده اوس دلته باید نوی راښکل شوی ځکه چې ما قبل او ما بعد متحرک نه ده ما قبل ساکن ده نو باید نوی راښکل شو دا کلمې به څه کېږي راښکل کېږي چې د فرقان صورت په آخر کې دی په هغې کې به اشباع کېږي دا به راښکلو سره ویلی کېږي صحیح شو نور قوانینو ته واضحه شول او هغه خاص ځایونه کې چې دغه قانون باندې نه عملي کېږي هغه یې درته په ګوته کړل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین